تازه خبر په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ناستې په باره کې پوره معلومات زموږ له یو همکار څخه واوري. جوړ په خیر درنو دوستانو. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان یا طالبان او پاکستان ترمنځ خبرې یو بل پړاو ته ننوتې دي. اوس دواړو لورو یو بل ته خپل مسودې چې د خپلو وطنونو یې ورسره وړي دي د ترکي او قطري چارواکو په وړاندې سپارلي دي او دې مسودو کې تر دمګړی راوتلي اطلاعات دا دي چې هغه خبرې چې په رسنیو کې ګرځي او پخوا موجودې وي لیکل سوي دي. افغان لوری دوی غټې غوښتنې لري. یو دا چې د افغانستان حریم به ننقص کېږي او دوهم دا چې بیا به د ډیورنډ پر کرښه باندې لارې د سیاسي موخو لپاره نه تړل کېږي. درېیمه غوښتنه د افغان لوري دا ده چې له مهاجرو سره به انساني چلند کوي او د یو میکانیزم پر بنیاد به یې راوباسي. دا درې عمده غټې غوښتنې د افغان لوري لخوا څخه له پاکستاني لوري سوي دي او پاکستاني لوری دا غوښتنه لري چې ګواکې د افغانستان خاوره دي د دوی خلاف نه کاریږي. هند به تر ډیره حده پورې برلاسی نه وي په افغانستان کې او د ټي ټي پي مشران به د افغان حکومت یا د طالبانو د حکومت له لوري نیول کېږي او دوی ته به سپارل کېږي. په هغه صورت کې بیا دوی عملیات نه کوي. نو داسې ښکاري چې دا پاکستان غوښتنې تر ډیره حده پورې لا وړاندې طالب چارواکو بیا رد کړي دي چې د افغانستان خاوره د چا خلاف نه کارول کېږي او ورسره جوخت دا هم د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې دلته ټي ټي پي نشته، که ستا هغه کنټرول ټي ټي پي د یا هره مذهبي ډله چې ستا هغه کنټرول ده. یو بحث دلته دا راپورته شوی دی چې پاکستاني لوری د وزیرستان هغو بې ځایه شویو ته لاس نیسي چې د عملیاتو د وجې افغانستان ته کډه شوي دي. دوی هغه په ټي ټي پي باندې شمېري خو افغان لوري ورته ولید چې هغه بې وسلې وګړي دي او څو واره په نشه شوي هم دي د پاکستان له لوري. افغان لوري دا هم پاکستان ته ویلي دي چې د دغه کسانو د مرکزي افغانستان خواته د انتقال پر پروسه باندې کار روان دی او دا به انتقالیږي. نو تر دمګړی دغه معلومات راوتلي دي. زموږ هڅه روانه ده چې نور معلومات هم راوباسو خو داسې ښکاري چې د مذاکراتو دا لړۍ به دوام پیدا کړي ځکه د ترکیې استخبارات ډیره هڅه کوي چې دا شخړه کنټرول کړي. دمګړی همدومره ژوندي اوسئ. شاد آباد اوسئ.